محترم حاضرین، یو صحابی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي چې د الله رسول ماته د مسلمان قوم صفات راوښی چې مسلمان قوم په کومه معاشره کې زندگی تیروي، د هغې په هغه معاشره کې صفات صحیح، د هغې خصوصیات صحیح، د هغې د زندګۍ تیرولو هغه طرز و طریقه څنګه وي. د صحابي د دې پوښتنې مقصد دا دی چې هغې د مسلمان د زندګۍ صفات ځان ته معلوم کی او د مسلمان د زندګۍ خوی او خصلت ځان ته معلوم کی او بیا خپل زندگی پر هغه صفات او خپل زندگی پر هغه خوی او خصلت باندې تیر کی. چې کله هغه صحابي مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه غوښتنه او سوال کوي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې په جواب کې د مسلمان چند صفات ورته پیښوي او هغه صفات در حقیقت د مسلمان د زندګۍ د کامیابی معیار دی. چې کله د مسلمان زندگی پر هغه صفاتو باندې راسي، نو بیا خو مسلمان په ټوله معاشره کې یو کامیاب قوم، یو د فلاح قوم او یو داسې قوم چې د هغې نمونه په نورو قومونو کې بیا نه پیدا کیږي چې کله د مسلمان زندگی پر هغه صفاتو باندې راسي. ځکه اسلام یو ډېر عالمگیر مذهب دی، هغې در یو خاص علاقې او در یو خاص خطې پورې محدود مذهب نه دی، هغې در یو خاص قوم او قبیلې پورې محصور مذهب نه دی چې په کوم عصر کې مسلمانان د اسلام پر صفاتو د مسلمان قوم د زندګۍ پر خصوصیاتو باندې زندگی تیروي، نو بیا په هغه دور کې د مسلمان هغه طبقه دا یقینا د کامیابی او د فلاح سره ضرور مخامخ طبقه وي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عصر کې صحابه کرامو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خولې مبارکې څخه د اسلام کم صفات واورېدل یا د مسلمان قوم د زندګۍ کم خصوصیات واورېدل، نو هغې هغه صفات ځان له معلوم کو، بیا هغه صفاتو ته د خپل دماغ کې ځای ورکړي او بیا د خپل اندامونو ټولو زندگی پر هغه صفاتو باندې تیره کړه. نو ځکه د زندګۍ په هر کونج کې د دوی کامیابی و او د دوی فلاح او چې پر کم ځای به قدم دوی لګاوي، نو قدم او کامیابی به د دوی قدمونو لراتله او کامیابی به د دوی پر قدمونو باندې وله. بیا که د صحابو زندگی د افریقې په ځنګلو کې تیرېده، بیا که د صحابو زندگی د دنیا په غرو په درو کې تیرېده، لیکن یو شی د صحابو د کامیابی په مابین کې رکاوټ نه جوړېده. بیا به د ځنګلونو حیوانانو او بیا به د غرو د درو خصمانانو هغې به د صحابو خبره منله، هغې به د صحابو د خبرې منلو ته تیارو او هغې به د صحابو په امر باندې عمل کوي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته د کامیابی او څو صفات بیانوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته وایي د مسلمان قوم اولنۍ صفت، د مسلمان قوم اولنۍ خاصیت بدایي چې مسلمان به د بل مسلمان خیرخواهي او مسلمان به د بل مسلمان همدرد وي. د په دماغ کې به د بل مسلمان سره خیرخواهي او د په دماغ کې به د بل مسلمان سره همدردي. چې کله یو مسلمان په تکلیف کې وویني، یو مسلمان په پریشانی او په مشکل کې وویني، نو بیا به د هغه مسلمان پریشانی د ځان پریشانی بولی، د هغې مسلمان مشکل به د ځان مشکل بولی او بیا به په خپل همدردی سره د مسلمان هغه پریشانی او د مسلمان د هغه مشکل لرې کولو کوشش کوي. او چې کله دی په خپل همدردی سره د مسلمان د زندګۍ سره هغه پریشانی او مشکل لرې کړي، نو بیا به الله تعالی د خپل رحم په خاطر باندې د زندګۍ ټولو مشکلات ور لرې کوي.